بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه او مې تصویر ساته او نه د تصویران ساتمه. زه به تر څو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم، زه به تر څو خپلو لسترونو کې ماران ساتمه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات قبول کړي. د غزل او محفل کوربه فیض افریدي سره د خپل مرستیال ملګري فواد افریدي صاحب حاضر یم. په دې تمه په دې هیله چې ټول به خوشحاله او په صحت به روغ وي. څنګه چې تاسو ته موږ خبر تاسو درکوو چې غزل محفل وړاندې کېږي ستاسو دپاره مشاعرې، غزلې، محفلې، شعر شاعري، مختلف قسم شاعرانو نه ورتلل، د هغې نه ریکارډینګ کول. د هغې په وجه نننۍ خپرونه زموږ اولنۍ خپرونه ده او اولنۍ خپرونه د جمرود سیمې تخته بیگ شرافت خان ضمیر صاحب سره را جوړه کړې ده. یقینا چې ډېر ښه لیک کوي او ډېر خوند به تاسو له درکړي. ورځم ټایم نه اخلم. شرافت خان ضمیر صاحب د ټول نه اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې دومره په تنګ او لنډ وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړو او بیا درته ډېر زیات دونه هرکلی هم وایم. ډېره مننه، شکریه، مهرباني د تا او د تا د ټیم د ملګریو. او مطلب داسې دی چې دا ښه کار او زیار دی چې کوم تاسو راغستی. مننه، ډېره زیاته مننه ضمیر صاحب. ضمیر صاحب لنډ شان راته ووایه، لنډ شان پیژنګلي را سره وکړه، لنډ شان. پیژنګلي خپل نوم مې شرافت دی، تخلص مې ضمیر دی، والد صاحب نامه مې محبت خان ده او اوسېدونکی یم د هاشم آباد تخته بیگ. ډېره زیاته مننه ضمیر صاحب. دا راته ووایي چې لیک هم شته، مطلب څومره وخت نه لیک کوئ؟ غزل مطلب شعر شاعري ابتدا هم د کوم ټایم نه کړې ده؟ ډېره مننه. دا هغه خو ډېره موږ دا وینا هم کړه، خو خیر بیا هم ښه چې مینهوالو له پته ولګېږي. ما آغاز دی 1980 نه تر نن ورځ پورې خیره لیک مې جاري دی. په دا کې تقریبا 30,000 نه ونیسه تر 60,000 پورې یې ما د اندازې سره خالي غزل دی. د هغې نه علاوه روبایي شوه، لوبه شوه، نظم شو، نعت شو، حمد شو، یعنی نثر شو، نثر کې افسانې، ناولونه وغیره وغیره. و انشاءالله چې څومره کوشش کېږي له وخت کمی وي، هر شي له سړی نشي رسېدی. ډېره ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ملګرو. تاسو واورېدل چې شرافت خان ضمیر صاحب اوس هم لیک کوي، اوس هم غزل لیکي، مطلب د ادب ملګري اوس هم ژوندي دي. ډېره مننه شرافت خان ضمیر صاحب. ضمیر صاحب نننۍ خپرونه کې د غزل محفل اولنۍ خپرونه ده، تاسو پکې مېلمه یې را سره، نو موږ باندې به څه پیرزو کوئ؟ مینهوال ورته به څه پیرزو کوي؟ مننه. یو نوی غزل مې ورته پیش کړو. غزل نه مخکې یو شعر مې ورته ډالۍ کړو د مینهوالو لپاره چې ترې خوند واخلي، که په وطن کې وي او که مسافر وي. ټولو له سلامونه، السلام علیکم. غزل نه مخکې شعر دی چې جام یې تن دی باړه لوړ گئے لاسونه، جام یې تن دی باړه لوړ گئے لاسونه، خړ خبره د تیرا دی د ملت تیر دی. و غزل دی چې بې وفا هغسې یار دی لکه و، بې وفا هغسې یار دی لکه و، شان شوکت یې د اغیار دی لکه و. د اقرار ټکی یې نه را درومي خولې له، د اقرار ټکی یې نه را درومي خولې له، تش په خوله کې یې انکار دی لکه و. د اقرار ټکی یې نه را درومي خولې له، د اقرار ټکی یې نه را درومي خولې له، و تش په خوله کې یې انکار دی لکه و. و چې رقیبه سر تندی دی نه لګېږي، چې رقیبه سر تندی دی نه لګېږي، در پسې دی چا ازار دی لکه و. و هیڅ سینګار ته یې حاجت نشته نایڼه، هیڅ سینګار ته یې حاجت نشته نایڼه، بې سینګاره یار سینګار دی لکه و. و زه ضمیر وایم ګل ته نه جوړېږي، زه ضمیر وایم ګل ته نه جوړېږي، د رقیب فطرت د خار دی لکه و. مننه. شرافت خان ضمیر صاحب یقینا چې ډېر خوند یې وکړو، ډېر خوندور غزل و. غواړم چې یو بل کلام هم را سره شریک کړي، ځکه چې مینوال هم دا غوښتنه کوي چې موږ ته د یو نه د درې غزلې وویلی شي، نو زه یم چې یو بل غزل هم شریک کړي شي نو ډېر خوند به وکړي.
مننه فیض الله وایتای ټیم د ټولو ملګریو. او زه وایم چې یو نظم یې پیش کړی خو څه غزل دی، غزل یې پیش کړو، نظم یې بیا وکړو، بل هم یو نوی غزل دی. غزل نه مخکې یو شعر وې ته ډالۍ کړو چې د مصنوعي ګلاب نه تمه دې بوی مه کړه، مصنوعي ګلاب نه تمه دې بوی مه کړه، تصویري مرغه غږ نه که په آواز. غزل دی چې رقیبانو له سرونه وینځي، چې رقیبانو له سرونه وینځي، ماله په مالګو پر هارونه وینځي. چې رقیبانو له سرونه وینځي، ماله په مالګو پر هارونه وینځي. و زما د زړه نه به داغونه لاړ شي، لیلا د مخ چې شنه خالونه وینځي. و اوبه که نشته خفه کېږي څله، اوبه که نشته خفه کېږي څله، هکه په وینو مې لاسونه وینځي. اوبه که نشته خفه کېږي څله، هکه په وینو مې لاسونه وینځي. او پې وروې د خپلو اوښکو شیبې، پې وروې د خپلو اوښکو شیبې، ضمیره ته پې د خړ غرونه وینځي. اوبه اور به اشنا په اوبو ولګېږي، ساري اور به اشنا په اوبو ولګېږي، چې ته پې سرې شونډې لالونه وینځي. و پې وروې د خپلو اوښکو شیبې، پې وروې د خپلو اوښکو شیبې، و ضمیره ته پې د خړ غرونه وینځي. یقینا چې ډېر خوندور کلامونه شرافت خان زمید صاحب تاسو موږ ته ډالۍ کړل. یقینا چې ډېر خوند یې وکړو. زموږ د غزلو محفل چې کومه خپرونه ټایم و هغه سر ته ورسېدو. انشاءالله د یو نوې خپرونه سره به حاضرېږو. زموږ د یوټیوب پاڼه، د فیسبوک پاڼه د سره ضرور لایک او شیر او سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله د یو نوي مازدیګر د یو نوي غزل د یو نوي شاعر سره به انشاءالله بیا حاضرېږو. تر هغه دمه د غزل محفل کوربه فیض افریدي سره د خپل مرستیال ملګري فؤاد افریدي صاحب ته اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.